أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. په دغو آیاتونو کې الله رب العزت منافقینو ته یوه خبره کوي چې منافقینو تاسې په ځمکې کې فساد ما کوئ، تاسې په ځمکې کې فساد ما پیلو کوئ. دوی ورته په جواب کې ویلو چې موږ خو فساد نه پیلو کوو، ای الله موږ د تو په ځمکې کې اصلاح والا خلک یو، موږ د خلکو اصلاح کوو، موږ فساد نه جوړوو. د منافق په هر دور کې دا کردار ده، هغه د الله په ځمکې کې کفر اور فساد پیلو کوي، ګناهونه کوي، ګناهونه پیلو کوي. او د الله په ځمکې کې څه کله د الله حدود په عمل کیږي، حدود کراس کیږي، د الله او د الله رسول اطاعت نه کیږي، بیا په هغه ځمکې کې فساد پیلوي. او څه کله د الله او د الله رسول خبره منای شي، د الله څومره حدود مقرر کړي دي هغه باندې عمل کیږي، بیا پروي زمین کې په ټول ځمکې باندې بیا امن او سکون ملويږي انسان ته، بیا هر طرف ته انسان ته خوشحالي او ترقی ملويږي، څه کله فساد نه کیږي. نه الله رب العزت منافق دی تاسې فساد مه کوئ، دوی به ورته په جواب کیلو چې موږ فساد نه کوو، موږ د خلکو اصلاح کوو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ څه کله ویلی شو دوی ته لا تفسدو تاسې فساد ما کوئ فی الارض په ځمکې کې. دا ورته الله وفرمیلو چې منافقینو فساد ما کوئ په ځمکې کې. نو منافقینو ورته په جواب کې څه ویلو؟ قالو ویلو انما بېشکه نحنو مونږه مصلحون موږ اصلاح کوونکي یو، موږ خلکو اصلاح دپاره ګرځو، موږ خلک سیخوو، حالانکې خپله په سیخې لیارې نه وو. ګمراه خلک په بل څه سیده کوي، مصلح سړی به بل سیده کوي. یو سړی په خپله نیکماله ده، لوره خلک په نیکمالې جوړوي. یو سړی په خپله سیخې لیارې باندې روان ده، لور خلک په سیده لیارې ته راوړي. او که یو سړی په خپله فسادي ده، په خپله کفر او معصیت کوي، خپله په ځمکې کې فساد پیلو کوي، نه به لورو خلکو ته څه صحیح لیار وښیي، خپله په ګمراهۍ لیارې باندې ده، خپله غلطې لیارې باندې روان ده، لور خلکو ته به څه صحیح لیار وښیي. نه قالو دوی ورته ویلو انما نحنو بېشکه مونږه مصلحون اصلاح کوونکي یو. اوس الله دغو جواب رد کوي، دوی ورته ویل چې موږ اصلاح کوو، الله باندې اوس رد کوي، الله دغو خبره رد کوي. الله ورته څه فرمایي چې الا خبردار، دا خبره داسې نه ده، ځکه الله ته هر څه پاته ده، الله پټو سینو نه خبر ده، تو په سینې کې څه دي دي نه خبر ده. انه علیم بذات الصدور يعلم خائنة الاعین وما تخفي الصدور. الله یې تو د سترګو خیانت نه زه خبر یم، خلک د نه ګوري، الله خو د ګوري کنه. او تو په سینو کې کوم پټ رازونه دي، پټې خبرې دي، هغه نه الله خبر ده. نه الله اوس تنبیه ورکوي، رد کوي. الا خبردار انهم بشک دوی هم المفسدون، دوی په ځمکې کې فساد کوي، دوی په ځمکې کې فساد جوړوي، دوی خلک گمراه کوي. خو ولکن لا، لیکن دوی لا یشعرون، نه پوهیږي، دوی کې سمج نشته، دوی کې عقل نشته، دوی فساد پیلوي، خو دوی ته خپل فساد
دا نیکی جوړه شوې ده. خپل فساد نه یی زموږ د خلکو اصلاح کوو. الا خبردار انهم دوی هم المفسدون فساد کوي په ځمکه کې ولکن لا یشعرون لیکن دوی نه پوهیږي دوی کې عقل نشته. اوس الله رب العزت یو خبره ورته کوي چې منافقینو تاسو داسې ایمان راوړئ لکه څنګه صحابه کرامو ایمان راوړه ده. صحابه کرامو غونته ایمان راوړئ لکه څنګه هغه خپل مقصد ته خپل منزل ته ورسېدلو کامیاب شولو. ای منافقینو تاسو به ورسه کله صحابه نقش قدم باندې لوړئ کله صحابه کرامو لمن مونی ولا انا من ایمان راوړئ بس متقابل قبول. دوی وته په جواب کې ویل چې الله نعوذ بالله من ذلك نعوذ بالله مو به بیوقوف خلق غونته ایمان راوړو جاهل خلق غونته ایمان براوړو. صحابه کرامو ته نعوذ بالله منافقینو بیوقوف نه ویل. صحابه کرامو ته داسې څو خبره وکړه حالان کې د صحابه کرامو ایمان الله رب العزت ته مقبول ده. ټول صحابه کرامو ته الله قرآن کې فرمایي وکلا وعد الله الحسنى. اے پیغمبره مو د تو هر صحابي سره د جنت وعده کړی ده. هر یو صحابي به جنت ته ځي او منافق یې نعوذ بالله چې دا بیوقوف مو به دوغونته ایمان وروړو. دغه غونته ایمان الله خپل فرمایي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. اے خلکو صحابه کرامو غونته ایمان راوړې په هدایت باندې بشه. صحابه ایمان خو کامل وو. صحابه ایمان خو الله رب العزت باقی امت د پاره معیار وګرځولو چې صحابه اے خلکو صحابه کرامو غونته ایمان راوړې. صحابه څوره صحابه کرام دی الله دین دی پاره کدی مول وخت رغله ده مول لګول ده کدی زون وخت رغله ده زون لګول ده. خپل بچی خپل خځې خپل کورونه خپل جیددونه هر شی پرېږدولو د الله دین دی پاره ووتل. صحابه کرامو ایمان خو الله رب العزت ته محبوب ده. نو دوی صحابه کرامو نه نعوذ بالله ویلو چې دا بیوقوف دي موږ دغه غونته ایمان نه وروړو. الله ته بیا ویلو چې ای منافقینو صحابه بیوقوف نه دي صحابه جاهل نه دي. تاسو بیوقوفه خو تاسو په خپل بیوقوفتوب باندې پیږئ نه. تاسو خپل بیوقوفتوب نه خبر نه. صحابه دا ټول مصلحو صحابه ټول الله تقوا خو. عبد الله ابن مبارک رحمه الله ګورډور لوی هستی ده. د امام بخاری رحمه الله استاد ده. د امام ابو حنیفه رحمه الله په تکړه شاګردانو کې ده. د عبد الله ابن مبارک رحمه الله نه چا پښتنه وکړه چې عمر بن عبدالعزیز ډیر لوی سړی ده. امیر معاویه رضی الله ډیر لوی سړی ده. عمر بن عبدالعزیز ته به عمر ثانی نه ویلو ډیر نیکماله بچو تیر شول. امیر معاویه رضی الله صحابي و. عبد الله ابن مبارک عالم و کنه ام سړی خنه و کنه علماء جوابونه خو بیا یا علماء جوابونه دي. دا عالم موتیي چې د عمر بن عبدالعزیز ټول عمر قربانه د عمر بن عبدالعزیز ټول عمر دی الله دین دی پر جهادونه د عمر بن عبدالعزیز ټول قربانه رجامه کا د عمر بن عبدالعزیز ټول عمر جهادونه راوخلا. د امیر معاویه رضی الله د اوس په کومه ګارد نه ده ای اوس په ګارد په سیانه راسي ویلې عمر بن عبدالعزیز ټول عمر قربانه کړی دي. امیر معاویه رضی الله پس نشي رسیدای ځکه امیر معاویه رضی الله د چوسترګي کتلی وی. امیر معاویه رضی الله د چوپ په صحبت کې نوست وو. د عمر بن عبدالعزیز کډیر عملونه شي د امیر معاویه عمل پس نشي رسیدای. د امیر معاویه د اوس په کومه ګارد ده چې خو سره چګيږي هغه پس نشي رسیدای ځکه امیر معاویه رضی الله د نبی علیه الصلاۃ والسلام په صحبت کې پاتې شوی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمای اصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. ایمو صحابه په شونتي اسمان ستوري دي کوم خلکو دي کوم صحابي اتباع وکړه سیده جنت ته ورس منزل مقصود ته ورسید. نو صحابه دي ټول زمانه بزرگان اولیاء قطب غوث ابدال رجمه کا د ادنا صحابي درجه ته نشي رسیدای. وحشي رضی الله تعالی عنه دا ګوره حمزه رضی الله تعالی عنه قتل کړو شهید کړو. د هغه مرتبه ته
یو ولی یو بزرگ نشي رسېدای. صحابه دي. واذا قیل لهم چې کله ویلی شو دوی منافقینو ته آمنو ایمان راوړئ کما د هغو خلکو په شانتې ایمان راوړئ آمن الناسو لکه ایمان یې راوړه د خلکو. دا الناس نه مراد صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دي. واذا قیل لهم چې کله ویلی شو دوی ته ای منافقینو آمنو ایمان راوړئ کما هغه شانتې ایمان راوړئ آمن الناس لکه څرنګې خلکو ایمان راوړه ده، یعنی صحابه کرامو ایمان راوړه ده. قالو د منافقینو په جواب کې ویلو انؤمنو آیا موږ به ایمان راوړو کما په شانتې هغو خلکو آمن السفهاء څه ایمان یې راوړه ده بېوقوفو خلکو جاهلو خلکو نعوذ بالله. موږ به هغو خلکو غوندې ایمان راوړو چې جاهل دي بېوقوف دي. الله اوس بیا رد پکوي، الله اوس بیا جواب ورکوي. الا خبردار انهم دوی منافقین هم السفهاء انداغا بوقوف دي اندا جاهلون دي ولكن لا يعلمون خلکن دوی په خپل بوقوفتوب باندې خبر نه دي، دوی خپل په جهل باندې پوهیږي نه. واذا لقوا الذين سکله به دوی ملاقات کولو هغو خلکو سره. ګوره اوس د منافقینو اوس بل خبثت بینئ. سکله به مسلمانانو سره دا منافقین ملیدلو نو مسلمان ته ویلو چې موږ مسلمانان یو، موږ تاسو ډالې ولیو. منافق به مسلمان سره ملیدلو مسلمان ته ویلو چې موږ تاسو ډالې یو، یعنی موږ تاسو ګروپ ولیو، موږ مسلمانان یو. په ظاهره خو به کلمه یې کنه موږ مسلمانان یو، مو تاسو سره یو. خاصه کله به هغه نه جدا شولو، مسلمانانو نه بروغلو، خپل سردارانو ته بروغلو، خپل ډالو ته بروغلو، خپل مشرانو سره ملو شول منافقینو سره به وتیلو چې موږ تاسو سره یو. اے منافقه موږ تاسو سره یو، موږ تاسو ډالې سره یو. مسلمان ته مزه کوي چې موږ مسلمانان یو، موږ ایمان راوړه ده. هغه سره موږ ټوکی کوله، هغه سره موږ ټوکی کوله، استهزاء به مکوله. واذا لقوا الذين سکل ملو شو هغه خلکو سره امنو چې ایمان راوړه ده قالو دوی ویلو آمنا چې موږ ایمان راوړه ده. واذا لقوا الذين سکل به ملاقات کولو هغه خلکو سره کوم خلکو سره امنو چې ایمانداریو ایمان راوړو قالو دوی ویلو آمنا چې موږ ایمان راوړه ده. واذا خلو سکل به جدا شولو یعنی سکل به واپس شولو الی شیاطینهم خپل مشرانو ته خپل سردارانو ته قالو نو دوی منافقینو به سردارانو ته ویلو انا معکم بشک موږ تاسو سره یو، موږ تاسو ډالې نه یو، موږ مسلمانان نه یو. انما نحن بشک مونږه مستهزئون ټوکی کوونکیو، استهزاء کوونکیو. موږ مسلمانانو سره استهزاء کوله، موږ مسلمانانو سره ټوکی کوله، موږ رښتیا مسلمانان نه یو. اوس الله رب العزت ته فرمایي الله رب العزت یستهزئ الله سره ټوکی کوي، الله دوی سره ټوکی کوي. څه مطلب؟ الله ټوکی کوي دې څه مطلب؟ الله خو ټوکی نه کوي چا سره، الله خو ټوکو نه پاک ته منزه ده. خو دا مطلب ده چې الله پاک منافقینو ته د ټوکو بدلا ورکوي. لکه څنګه تاسو ټوکی کوي زه به تاسو د ټوکو بدلا درکوم، تاسو استهزاء کوي زه به تاسو د استهزاء بدلا درکوم. الله یستهزئ الله ټوکی کوي بهم دوی سره. ويمدهم الله مهلت ورکوي منافقینو ته فی طغیانهم دوی په سرکشی کې، دوی سرکشی کوي، دوی کفر کوي، الله مهلت ورکوي. خیر ده کفر نه بمان شي، خیر ده سرکشی نه بمان شي. الله ټیم ورکوي خاصه کله الله خپل رسی پرونه سي به دی الله گرفت ډیر سخته. ان بطش ربک لشدید الله چې مونږ ول دا ډیره سخته به الله نه هیڅوک دا منافق نشي خلاصوي. الله یستهزئ ټوکی کوي، مطلب دا چې د ټوکو بدلاونه خلی ټوکو بدلا ورکوي بهم دوی منافقینو سره ټوکی کوي. ويمدهم او مهلت ورکوي دوی منافقینو ته فی طغیانهم دوی په سرکشی کې دوی په کفر کې یعمهون دوی سرګردان دي، دوی حیران دي، یعنی په خپل کفر کې په خپل معصیت کې به سرګردان او پریشان پوتی وي، به خپل کفر خپل معصیت ایسه فائدہ ورنه کی کایمون قبول نکو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ سَكَلَ وَيْلَ شُدُوِتَ لَا تُفْسِدُوا
فساد مکوي فی الارض پزمکی کی. قالو دوی په جواب کې ویلو انما نحنو بشک مونږه مصلحون اصلاح کوونکیو. الا خبردار انهم دوی منافقین هم المفسدون فساد کوي ولكن لا يشعرون لكن دوی په خپل فساد باندې نه پوهیږي. واذا قيل لهم سکل ویل شو دوی ته امنو اے منافقینو ایمان راوړې کما امن الناس په شونتي هغه خلکو غوندي چې ایمان راوړل دا صحابه کرام غوندي ایمان راوړې. قالو دوی ویلو انؤمنو ایا موږ به ایمان راوړو کما امن السفهاء په شونتي بیوقوف خلکو غوندي ایمان. الا خبردار انهم بشک دوی منافقین هم السفهاء دا بیوقوف دی دا جاهل دی ولكن لا يعلمون خپل بیوقوف تو باندې پویږي نه خپل بیوقوف تو نه خبر نه دی. واذا لقوا الذين سکلب ملاو شو او خلق سرا امنو چې مسلمانان دي قالوا دوی منافقین او مسلمانانو تیلو آمنا مونږه ایمان راوړل دا. واذا خلوا سکلب واپس شو الى شياطينهم خپل سردارانو ته خپل مشرانو ته قالو دوی منافقین او سردارانو تیلو اننا معكم بشکم پتاسو سره یو انما نحن بشکم مستهزئون ټوکی کولی مسلمانانو سره. الله يستهزئ الله دې ټوکو بدلاوی کوي بهم دوی منافقین ته ويمدهم مهلت ورکو الله رب العزت فی طغیانهم پسرکشه دوی کې یعمهون دوی بسرګردان او پریشان وي. صدق الله العظیم.